هغه ښځه وي که هغه سړی وي نو هغې به دغه دعا ویلی شي اللهم اغفر لحینا و میتنا. بالغ ماشوم وي نر وي نو هغې دپاره به دغه دعا په دغه ځای کې ویلی شي اللهم اجعله لنا. د جنازې لمونځ مکمل طریقه آیا په دغه جنازه کې څو فرض دي، څو واجبات دي، څو سنت دي؟ ګران کتونکو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې د جنازې مکمل طریقې کار وښایم چې آیا دغه جنازه به موږ او تاسو څنګه کوو او په دغه جنازه کې څو فرض دي، څو واجبات دي، څو سنت دي. ګران کتونکو په دغه جنازې لمونځ کې صرف 2 فرایض دي چې در مختار رانقل کړي دي. یو فرض دا دی چې ته به 4 تکبیرات وایې، یعنی الله اکبر، خو په اولني تکبیر سره به تا غوږونو ته لاسونه وړې او نور په 3 تکبیراتو کې به ته لاسونه نه اوچتوي. یعنی دغه 4 تکبیرات په لمونځ د جنازه کې دا فرض دي. که چېرته چانه یو تکبیر هم پاتې شو نو دغه لمونځ د جنازې نه کیږي. او دویم نمبر فرض دې دپاره قیام دی، یعنی په دغه لمونځ د جنازه کې بغیر د عذر نه ناسته ستا دپاره نه ده جایز او ستا دپاره دغه قیام کول په لمونځ د جنازه کې دا فرض دي. نو دغه 2 فرایض په لمونځ د جنازه کې دي. په لمونځ د جنازه کې واجبات نشته دی او په لمونځ د جنازه کې سنت در مختار چې 3 رانقل کړي دي. اول نمبر د الله رب العزت حمد او ثنا ویل دي. دویم نمبر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې درود شریف ویل دي. او دریم نمبر دغه میت لپاره دغه مرده لپاره چې څوک مړ دی او د چا جنازه کیږي ته لپاره دعا غوښتل دي. دا خو د جنازې لمونځ هغه فرایض او هغه سنت ما تاسو ته بیان کړل. طریقې کار داسې دی چې ټول لاول چې کله ته جنازې لمونځ لپاره ودرېږي هغې دپاره نیت کول دي. یعنی تا په زړه کې اراده وکړه چې زه د جنازې لمونځ کوم د الله رضا دپاره، د دغه امام پسې وروستو او دغه میت د دعا دپاره. نو د ستا دغه نیت ادا شو. خو امام به چې تکبیر ووایي تاسو به هم تکبیر ورسره ووایي او غوږونو ته به لاس یوسئ او بیا به چې دی لاس چې دی د نوم نه لاندې وتړئ او هغې نه وروسته به چې دی ثنا وایي. لکه څرنګې تاسو ته ما وایي چې ثنا ویل په لمونځ د جنازه کې دا سنت دي. یعنی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. کله چې دا ویل شي هغې نه وروسته به چې دی دویم تکبیر ویل شي الله اکبر. خو په دغه دویم تکبیر کې به لاسونه چې دی غوږونو ته نه اوچتوي. دغه دویم تکبیر چې کله ویل شي دې نه وروسته به چې دی درود شریف ویل شي. لکه څرنګې په نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک باندې په لمونځ د جنازه کې درود شریف ویل دا سنت دي. او هغه درود شریف دغه دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او که چاله دا نه ورځي نو چې کوم درود شریف موږ تاسو په لمونځ کې وایي هغه درود شریف هم تاسو په دغه ځای کې ویلی شي. او بیا به دریم تکبیر وویل شي یعنی الله اکبر او غوږونو ته به لاسونه نه اوچتوي. هغې نه وروسته به کتلی شي که دا میت چې دا بالغ وي یعنی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي نو هغې به دغه دعا ویلی شي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. او که چېرته دا ماشوم وي یعنی نابالغه ماشوم وي نر وي نو هغې دپاره به دغه دعا په دغه ځای کې ویلی شي اللهم اجعله لنا فرتا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. او که چېرته ماشومه وي یعنی ښځه ماشومه وي نابالغه وي نو هغې دپاره به چې دغه دعا ویلی شي په دغه ځای کې اللهم اجعلها لنا فرتا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. او کله چې دغه دعا ویلی شي نو 4م تکبیر هغه به امام وایي الله اکبر، لاسونه به نه اوچتوي. نو چې کله 4م تکبیر ووایي هغې نه وروسته به سلام وګرځوي السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. نو دا د جنازې مکمل طریقې کار و چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې بیان کړو. امید لرم چې تاسو به د دغه ویډیو نه څه فایده اخیستې وي. الله جل شانه دې وکړي چې موږ تاسو دغه جنازې لمونځ او دغه جنازې طریقې کار په صحیح طریقې سره زده کړو او موږ تاسو څومره خلک چې وفات کیږي چې د هغوی په جنازو کې شرکت وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.